قدرمندو اوریدونکو د هر قسم هني کیسټ لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ. ستایدین اسلامي کیسټ ایم سی ډي سنټر مشتراباد برستی مدینہ مسجد مس سکندر پورا چوک پشاور شہر حنیف اللہ قدرت اللہ دکان. موبائل نمبر ہے 0343 914 711. قدرمندو. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. زمون پا عقائدو کے بنیادی عقیدہ دا دا چھ انسان با دا مرگ نپس بیا جم دے کے گی او اللہ تب پیش کے گی. منچہ ما شمانو تا آمنتو باللہ خایو یا تاسو دکڑے دا ناغے کی یو ٹکے دے آمنتو باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من اللہ تعالی. نو آخر کے راضی والبعث بعد الموت. ما ایمان روڑا پا اللہ ورا او دا اللہ پا فرشتو دا اللہ پا رسولانو دا آخرت پر وز باندے پدی ایمان روڑا سا مطلب کہ دا دا ظلن منم کہ دا رشتیا دی والقدر و تقدیر باندے مزم ایمان دے کہ خیر و شر دی لرے طولو پیدا کون کے اللہ دے. او اخیری تکی والبعث بعد الموت دا مرگ نا پس واپس جم دکی دل پدیم زم ایمان دے. اندوان او دا مشرکان اغوی دا نمانی. نبی علیہ السلام سر بے پدی جگڑا وقت نبی علیہ السلام با فرمائل کہ تاسو با دا مرگ نا واپس جم دکیے گے. اغی بوی خواہ مونږ به واپس جمع دي شو. اذا كنا عظاما ورفاتا مونږ به اډوکی شو چوره چوره به شو. انا لفی خلق جدید او بیا به نوې پیدایش زمون کېږي. دا چرته کېږي چې سړي اندامونه ټوټې ټوټې شي او چوره چوره شي او خورې خورې کې دی بسین جمع دی کېږي. یو کافر راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېده او یو اډوکی ځان سره راوړو. زوړ اډوکی داسې اډوکی راوړو چې په ګوتو رجېده او نبی علیہ السلام ته مخامخ داسې ریزه کړه په ګوتو یې ریچې کړه. ته څه وایې چې دا به واپس جمع دي کېږي؟ نبی علیہ السلام او فرمایل او بالکل دا زما عقیده ده او زما ایمان دی او زما دعوه ده چې دا به الله واپس جمع دي کوي. یو بل کافر و حضرت خباب رضی اللہ عنہ صحابی فرمائی زما پہ قرض تورا میں والا جوڑا کڑے وہ پیسے نے میرا کڑے اور پسلالم چما لگا پلی پیسے رات وہ انکار رات وہی ماتا وہی کہ الب پیسے در کم کہ واپس کافر شے او کہ واپس کافر نہ شرا قرض نہ در کم وی مال غسرالا وی ما وتوی کہ کتم مرشوی او دا قبر نہ واپس بیام جم دے شے ترغی پورے بد کفر نہ کم. یعنی مطلب دا چې زبا همیشه لپاره هیڅ چېرې بیا کفر ته واپس نه لاړ نشم. وی هغه وی چې ښځه به مرم او بیا به جم دی کېږم. وی خندل په خنده دا خبره واړوله مرګ نه پس جون کم دی بیا جم دی کېدل نشته. وی خندل ځکه واپس بیا جم دی شومه هلته به پیسې درکم. بعضې خلک اوس هم دا ټوکې کوي ټقالې کوي دا د ګناه خبرې لیکول. سو کوئی پلوی میدان دی رانوالی نو دا خو تا خیرت پورې ټوکې کې هلته خو د خدای زور دی او الله به په زور درنالي. نو ته په الله پورې ټوکې کې داسې خبرې مه کوې دا د ګناه خبرې. نو د مکې مشرکانو به دا نه منل او اوس هندوان هم دا نه مني. د هندوانو د تناسخ عقیده ده. هغوی وایي چې کم نیک سړی مړ شي د هندوان وایي واپس جمع کېدل نشته. وی دا هغه د احسان بل انسان پیدا شي او که کم خراب سړی مړ شي
په دنیا کې چا سره ښېګړې نه کوي او خراب سړی وي نو د هغه د دې روح نه سپي او پیشوګانې او دا ګنده څیزونه پیدا کېږي خو دې واپس نه جمدې کېږي او زمونږ ښکلې عقیده د زمارونو قرآن حکیم کې الله فرمایي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون د قیامت پر ورځ به خلک د قبرونو نه نیغ په نیغه پاسي او الله ته به منډې وایي او الله فرمایي الله لا اله الا هو الله د لوی طاقت او قدرت خاوند شریک نه لري ليجمعنكم الى يوم القيامه د قیامت پر لوی ورځ به تاسو را جمع کوم او یو ځای کوم او کته دا به څنګه کېږي دا خو ګران کار دی چې یو شی ذره ذره شو بیا جمع کېږي الله وایي دا زما خبره ده ومن اصدق من الله حدیثا زمانه وی رښتونی ذات بل نشته نو زما خبره ومنه دا ګورې رښتیا خبره ده تو قرآن شریف کې رب العالمین یو واقع ذکر کوي یو پیغمبر د بیت المقدس د علاقه چې اوس یروشلم ورته وایي د فلسطین نه بار صدق مخکې د فلسطین سوا ارمیا علیه السلام دا الله پیغمبر و الله دغه کلي ته د هدایت لپاره ولېږه چې طلاق شه او د بیت المقدس د ښار ګیر چاپېره چې کومه علاقه ده دی د ګناهونو نه منع کو د شریعت او د اسلام او د ایمان د نیغه لار ورته وښایه وی خدای زه خو بے وسه یم او بے څوک یم طاقت مې نشته زما خبره به یا مني یا به نه مني الله ورته حکم وکړ زه دې ملګری او ستا په زړه کې داسې خبره چونکې د انسان په لبه اثر کوي او نیغ د دې کلي بادشاه له ورشه هغه له دعوت ورکړه لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام او دا غرور هارون علیہ السلام رو لېږل وی نیغ به فرعون ته ځي او فرعون له به دعوت ورکوي دقرنګې د ارمیا علیه السلام ته الله حکم وکړه چې ته د علاقې د کلي بادشاه له لاړ او زما د عذاب نه ویروه او دا ورته ووایه که دا قوم دې ټیک نه شو د الله تابعدار نه شو داسې عذاب به پرې راولېږم چې په مخ د ځمکه او مې داسې عذاب په چا نه رالېږي روح پیغمبران رحم دلی حضرت ارمیا علیہ السلام چې دا خبره واورېده هغه ته خو پته وه چې دا قوم چېرته زما خبره مني یو کس به کو مني او به مني اکثر پرې نه مني دا به تباه شي نو په جلا سر خاورې م راواغېستې په سر د پاسې اونستې دا جزای د وجې نه الله وی ولې جاړې وی خدایه دا قوم به تباه کېږي الله سوال در نه کوم دا قوم متبا کوا وی خطر سو چې تار دی د تبع نیویلې هغې پورې به نه تبا کوم راغی نیک بادشاه له بادشاه نیک سړی و ښه سړی وی د الله پیغمبر یم الله را لېږلی دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا څه د پاسه څه 5,500 کاله مخکنی خبره ده بلکې د 5,500 کالو نه مخکنی خبره ده 600 کالو ته نږدې مخکې د عیسی علیه السلام نه د پیدایش بادشاہ نیک سړی بادشاہ وی د دې په دې کې ملګری زه دې خلکو ته نصیحت کوه او څوک به هم درته غږ نه کوي ځکه چې د نورو پیغمبرانو او بني اسرائیلو ته نصیحت کوو نو اکثر به پیغمبر وو او بني اسرائیلو ډېر پیغمبران وجلي وی څوک به هم راته غږ نه کوي بادشاہ اعلان وکړه په خپل ښار کې چې دا ارمیا علیه السلام پیغمبر دی بادشاه اختیار وکړه د ده مرسته ونه کړم زه تباه نه کړم وی دی به تبلیغ کوي خپل پر قوم کې به ګرځي ده ته به هېڅ څوک هم غږ نه کوي دا خبره ومنه خو بادشاه دې تپوس وکړه وی صاحب که دا خبره ستاسو ونه مني بیا به څنګه چلي ځکه بادشاه ته خو پته وه چې مخکې ډېر قومونه تباه شوي دي چې د پیغمبر خبره نه ده منلې نو ارمیا علیه السلام ورته وایي چې ما سره خپل الله وعده کړې ده چې تر څو ما خیره نه کړې دی قوم ته الله به نه غرقوي مطمئن شو بادشاه دعوت تبلیغ شروع کرونو خو چیم خبره نه منله د کلي او د علاقې خلقو ګناهونه د هغې نه نورم زیات کړل نو په دغه علاقه کې یو جابر بادشاه بخت نصر د عراق د علاقې د بابل د هغې طرف یو ډېر جابر بادشاه څوک وي چې د خدایه دعوی کړی لکه فرعون او د نمرود او د دې بادشاهانو په شانتې زورور او تکړه بادشاه راغی او په بیت المقدس حمله کوله چې د مسلمانانو په دې
په دې کور باندې او د جومات باندې او په دې مدرسه باندې او په دې قبله باندې ملو دې کال دې پیغمبر دې قوم ته نصیحت وکړو قوم نه منه دا قوم گناهونه نورم زیاد شو بادشاہ دا پیغمبر رو حضرت ارمیا علیہ السلام تا خو ویلو چې الله به دا کله نه غر کوي چې تر څو ما خیره نه کړي تا خیره کړي دا وینا ما نه کړي نو دا بخت نصر نه مونږ خبرې غوا خو ډېر ظالم بادشاہ دی او زمونږ په علاقه حمله کوي که حمله وکړه خو زمونږ دا کلی بروان شي الله ته رجوع کړه پیغمبر وی الله تا خو ما سره وعده کړې او دا خو بخت نصر را روان دی وی زما وعده په ما وعده ده تر څو چې تا دې قوم ته خیره نه کړي هغې پورې به نه غواړي وی خدای نو زه خو ورته خیره نه کوم زه خو ورته دعا کوم چې خدای ته ورته هدایت کړي بخت نصر کافر بادشاہ نورم را نږدې شو 6 لکه فوج یې ځان سره راوستی 6 لکه خوله لري او ټولو سره تورې او نیزې او مضبوطې وسلې وې چې دې بیت المقدس ښار ته را نږدې شو نو بادشاہ بیا دا پیغمبر راوغوښتو وی صاحب څه چل دی بادشاہ کافر خو را نږدې شو مونږ پرې طاقت نشي لرلی وی غم چې ونه کې چې تر څو ما خیره نه کړی الله به دا قوم نظر کوي او زما رونو قوم چې کله بدعمله شي کنه او فحاشي پکې زیاته شي او بې غیرتي پکې زیاته شي بیا هغه قوم الله بربادوي نه کله کله اوس ویرېږم په دې خپل ملک باندې او په دې مسلمانانو ویرېږم ولې ځکه چې بې غیرتي او بې حیایي ډېره زیاته شوې هم په ښځو کې هم په سړو کې هم په کورونو کې هم په بازارونو کې او د بې حیایۍ سامان زیات شوی دی ټي ویګانو وي سي آرونو ډیشونو کیبلونه او نن سبا د موبایل دا نخرې پخرې د بې حیایۍ او نوي جامې او یعنې قسم قسم د بې حیایۍ او د فحاشۍ سامان زیات شوی دی په ښاریو کې او په کلو کې او کور او بار بې حیایي او بې غیرتي زیاته شوې ده الله دې رحم وکړي او ورونو ګورې بیا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده چې عذاب بیا د سیل مې په ټولو راځي په نیکانو هم راځي او په ګناهګارو هم راځي بیا چې کم خلک پاسي چې نیکان یې ښه به پاسي چې بدان یې بد به پاسي نو بادشاہ چې دی راغوښته ده ورته وی فکر مه کوه ما خیره نه ده کړې او زه خیره دې قوم ته کوم هم بادشاہ مطمئن دی دا ارمیا علیه السلام د هغه کلي په دیوال د جومات په دیوال ناست فرشته ولا د انسان په شکل راغی هغه فرشته چې د انسان په شکل کې او ورته وی وی د الله پیغمبر دی او مسلې تپوس ته نه کوم وی وایه وی چې یو سړی یو قوم سره ښه کوي ډېرې ښېګړې ورسره کوي او هغه قوم د هغه سړي ناشکري کوي او هغه سړي ته کنځل کوي د هغه خبره نه مني نه دا سړی به څه کوي ارمیا علیه السلام خو به پوه نه شو هغه خو دا سړی دی حالانکې فرشته ورته وی خیر دی ښه دې ورسره کوي بد دې ورسره نه کوي دا فرشته لاړ سبا له بیا راغی یو 2-3 ورځې پس بیا راغی د انسان په شکل وی صاحب زه هغه بله ورځنۍ کس یم وی چې یو سړی یو قوم سره ښېګړی کوي یو ښه ورسره کوي ډوډۍ هم ورکوي یو جامه هم ورکوي یو احسانات ورسره کوي او هغه قوم د هغه سړي ناشکري کوي او کنځل ورپسې کوي او خبره یې نه مني دا سړی به څه کوي وی خیر د صله رحمي دې ورسره کوي او ښېګړه دې ورسره کوي بد دې ورته نه رسوي بیا هغه فرشته لاړه څو ورځې پس بیا راله دې د بیت المقدس د جومات په دیوال ناست دی وی صاحب دا هغه بله ورځنی سړی یم چې هغه 2 ځله مې درنه تپوس کوم بیا څنګه راغلی وی صاحب هغې قوم خو ډېر لوی ظلم شروع کړی دی ما سره سړي سره چې ما تپوس کوم سړی هغه قوم سره ښېګړې هم کوي ډوډۍ هم ورکوي حفاظت یې هم کوي عزت یې هم کوي خیر ورته رسوي او قوم یې ناشکري هم کوي او اوس هغه سړي پسې ډېر زیات ظلم هم کوي او داسې خبرې کوي د هغه سړي په حق کې چې دی تا ته نشم ویلی نو وی ما له سره راغلی وی صاحب دې قوم ته خیره وکړه سړی ته ډېر زیات تنګ دی وی نه زه خو خیره نه کوم وی صاحب داسې ووایه که زما خبره رښتیا او دا قوم ګناهګار نو خیره ورته وکړه او که قوم ګناهګار وي مه کوه ورته ارمیا علیه السلام په ګمان ده وکړه چې دا به درته یو قومي او یو سړی به نو ورته وی ښه وی یا الله وی که د دې سړي دا خبره حقیقت وي او دا قوم په حقیقت کې داسې خراب قومي نو خدای ته تباه کړه
او که قوم خراب نی خی او دا سړی ورسره ظلم کوي نو بیا خدای دا قوم متبا کوي. سړی خلا فرشته لاړه چې فرشته لاړه دی کې بخت نصر راورسېد او په بیت المقدس بس حمله کوي، فوجونه یې ته ګیر چاپېره تاو کړه. بادشاه بیا دې راوغوښته د الله پیغمبر څو شو خدا دې حمله کوي، ته خو ما سره الله وعده کړې. پیغمبر ارمیا علیه السلام په جواب او بیت المقدس کې په سجده چې خدای تا خو ما سره وعده کړې وه چې تر څو تا خیره نه کړې نو زه به دا قوم نه تباه کوم، نو زه خو ورته دعاګانې کوم خیرې نه کوم، ولې تباه کوې؟ وی تا ورته وختي خیره نه ده کړې. هغه قوم خدا دی که نه، زه ورسره ښېګړې کوم، جامې ورکوم، عزت ورکوم، ډوډۍ ورکوم، رزق ورکوم، هغوی ما ته کنځل کوي. ځکه چې څوک وایي چې خدای له شریک دی دا خدای ته کنځل دی، چې څوک وایي خدای له زوی دی خدای له ښځه ده نو دا خدای ته کنځل دی، نو هغوی خو ما ته کنځل کوي، زما خبرې نه مني. نو تا خو په خپله ورته خیره وکړه چې دا قوم خدای تباه کړي. وایي زه به اوس څه کوم ته دې بار وځه دا قوم اوس پرېږدم نه. هغه پیغمبر ارمیا علیه السلام ته بار وته او بخت نصر راغی په بیت المقدس په دا کلي او په دې ښار یې حمله وکړه او داسې مضبوطه حمله وکړه چې د خلکو کورونه یې راوغورځول. جومات د بیت المقدس یې دړې وړې کړې، ختم یې کړ. او ځوانان چې بوډاګان چې څومره بوډاګان هغه یې پرېښودل، بوډاګانو ته یې ویې کورونه یې ول روان کوي په دشتو بیابان کې اوسېږي. او چې کوم ماشومان و هغه یې بوتلل خپل غلامان یې کړل، او ښځې چې کومې ځوانې وې هغه یې هم ترې بوتلې، او چې کوم ځوانان سړي وو هغه یې درې ځایه کړل، یو ځای یې مړه کړل ختم یې کړل، یو ځای یې پرېښودل ویې د دې بوډاګانو خدمت کوئ، او یو ځای ځان سره بوتلې تاسو به زموږ غلامان یې کړې. داسې روان که تاریخ لیکي چې دومره خطرناک قهر د خدای چې د بخت نصر بادشاه ظالم کافر په شکل کې په بیت المقدس راغی، د دې مثال چې ده نشته. ټول جومات دړې وړې شو د بیت المقدس جومات. په دې ځوانانو کې چې دا کوم یې قیدیان کړ او په قید کې ځان سره بوتلل، په دې کې یو هلکه مو حضرت عزیر علیه السلام رسته ولا رب العالمین پیغمبري ورکړه، دغه وخت کې ځوان دی، زلمی دی. دیم خدای د مرګه خو بچ کړ، ځکه یو حصه ځوانان یې ووژل، خو دې ځان سره بوت. ښار ملیامېټ ختم، آبادۍ او دیوالونو چتونه راوغورځېدل. تا به نه وي چې دا د یروشلم او د بیت المقدس ښار دی. الله پاک دا عزیر علیه السلام پیغمبر د دې قوم نه چې راخلاص چې راخلاص یې که په خپل خر سور دی را روان دی چې راشه دې خپل کلي ته لاړ شم وګورم چې زمونږ هغه کلي خو روان شو، تباه شو، کورونه څه مړه شو چې څومره خلک مړه شو، څومره جمدي پاتې دي، زنانه او نارینه څه خو ګورو. ځان سره یې انځر راغشتي د یو بوټي دی را شکولو، او په میوو کې ګورېرو انځر ډېر زر خرابېږي، زر څښا کېږي. او د انګورو اوبې په یو لوښي کې ځان سره راغشتې وې د شربت په شکل کې، او دا م ووری چې د انګورو اوبه هم ډېرې زر څښا کېږي. د انګورو اوبه چې څښا شي سرکه ترې جوړه شي، او چې سرکه څښا شي نو شراب ترې بیا جوړېږي. په هر سور دی چې د بیت المقدس دې ښار ته راغی او دې ښار ته یې وکتل چې آبادۍ ټولې ړنګې شوي دي، را پروتې دي، چتونه نشته، کنډرې دي کنډرې، او د انسانان چې کوم پکې مړه دي د هغې هډوکې پراته دي، د چا کوپړی دي او د چا هډوکې دي، غوښې ورپورې نشته. او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. خدایا چې وې کته چتونه پروتې دي، دیوالونه کندرات دي، د انسانانو هډوکې پراته دي، خدایا دا به څنګه واپس جمدي کې؟ شک یې نو د الله په خدای او په قدرت کې، د پیغمبر شک نه. خدا یو خبره ورته په ذهن کې داسې لږه ډېره داسې ناشنا غوندې ښکاره شو، ګرانم نه ناشنا چې خدای دا به څنګه جمدي کېږي، دا به په کوم انداز جمدي کېږي. بس رب العالمین بادشاہ یو درېږه دی پیغمبر ته خدا شیخین، ځکه پیغمبر خو قوم له دعوت ورکوي، قوم ته به وایي چې تاسو به واپس جمدي کېږي، بلکې په خپله لږ وویني چې یو شی څوک وویني نو بل ته په ښه طریقه بیا بیانولی شي. فاماته الله 100 عام. خدای پاک راکوز چې د خر نه چې سمبلم لږ دمه به وکړم په هغې کې ته الله سو ویسته، خر یم خدای مړ کړ او د ده نه هم الله سو ویستله، او د خلکو نه رب العالمین محفوظ کړ. ثم بعثه 100 کاله پس الله جمدې
سل کال پس. اوس دې سلو کالو کې رب العالمین خپل د قدرت بیا اظهار کړی دی. بیا په دغه بني اسرائیلو کې چې دا کم په خیمو کې اوسېدل او په دې کندراتو کې هغې کې الله تعالی بل بادشاه را پیدا کړي. هغه بادشاه ته خو پته و چې زمونږ نه مخکې دی قوم ګناهونه کول نو الله تباه کړل. نو هغې ډېر نیکانو خلک پوره نیکي یې شروع کړې وه او قوم دا کلی واپس آباد شو. د بیت المقدس هغه کندرات یې واپس آباد کړل، کورونه بیا جوړ کړل. 100 کاله ډېر شی دی که نه، په 100 کاله کې ښار پوره بیا آباد شوی، د خلکو اولاد او بچي او نسیم پکې شوي، بیا هم هغه کورونه آباد و، خلک پکې اوسېدل. دې چې 100 کاله پس را جمدې شو، الله دې تپوس کوي کم لبسته، هلکه څونه ساعت دې خوب وکړه، څونه ساعت دی ورته وی لبست یوما او بعد یوم، وی سیب یا به یو ورځ یا نیمه ورځ، ځکه چې الله ته سیستا نو دا ستار د نور خطو ټیم او چې واپس جم دی کېده نو د مازدیګر د نور د پرېواته ټیم. نو دې خیال و چې یا خدا سار مانه سوته ده او اوس مازدیګر را جم دی شو، او یا دا خیال و چې کېدی شي شپه پکې شواروز پکې میانځ کې تېر شي. لبست یوما او بعد یوم، سیب یا یو شواروز ورځ یا نیمه ورځ. اللہ و تفرمائی قال بل لبست 100 عام، 100 کال دلتا مر پروت ہوئی، 100 کال پس میرا جم دیکھ. اللہ و تو خی خطاوی چی دا خار بخود سنگ را جم دیکھیں او دا سڑی با سنگ را جم دیکھیں گی نوی اس گورا دے خارتا دے گورا وانظر الى حمارکا دے خارتا دے وانظر الى طعامکا و شرابکا لم یتسنہ. قرآن کے اللہ فرمائی وی 100 کال استا پاگا خوراک پاگا انذرم تیر شوی او 100 کال استا دا انگرو پاگا شربتم تیر شوی نو 100 کال که دا بچ پاتی کیگی نا وتاو گورا چې وی قتل هغه شربت د انګورو اقص محفوظ تازه پروتو او انذر مقص تازه پراتو. خوصي وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. وی ګوره دې خرته ده چې دې ته مونږ څنګه غوښه شو د خره غاړو کې را یوځای شو، غوښه او رګونه او پټې او پلې او سرمن راله و پورې پیوست شو، واپس ته خر جوړ شو او بیا اوله قید نه ادرېد او چغې مو وویله. خر خو چغه وایي خپله که هغه خپله چغې وویله. بس وی او الله دا نه چې شک و خدایا ما خدا مخکې نه منله، اوس مې پوره د زړه هغه د سترګو د لیدو هغه یقین، مخکې د زړه د لیدو یقین، اوس مې د سترګو د لیدو هغه یقین راغی په خپل خر تور شو چې په دې کلي کې وګورم هغه خپل زوړ کور چې د زما شته کې نشته، زوی ته پاتې و چې زوی به مې څنګه ابه ملکړي بیا وخت نستر که جمدی به ښځه به مې وي که به نی. چې راغی خپل کور ته دروازې ته راورسېد، په هغه خپل زوړ اندازه دروازې وډبوله. یو بوډۍ ښځه وه پکې په سترګو ړنده او په خپو معذوره وه. وی څوک یې؟ وی ترورې دا زمونږ کور دی. خپل کور ته وي ته څوک یې؟ دا ستا کور نه دی. وی دا زما کور دی. وی ستاسو نوم دی؟ وی زما عزیر. او ته په جواب عزیر کوم دی؟ دا عزیر نوم دی راته 100 کاله سره پاسه 100 کاله پس واغېسته. اخو ډېر خالق و، بخت نصر ظالم ځان سره بوتلی دی او تر ننه پورې پته نه لګېده. وی نه زه هغه عزیر او خپله قصه یې ورته کړې ده چې دقسې زه الله مړ کړی او 100 کاله پس رب العالمین واپس را جمدې کړو. ښځه رده وینځه وه. کوم وخت چې د عزیر علیه السلام باندې په دې وطن حمله شوه نو هغه وخت کې د 20 کالو او دې وخت کې هغه ښځه د 6 کالو ده. او عزیر علیه السلام په مغزې د خپل ځوانۍ کې وی خلو یو خبره درته کوم عزیر خو چې بس سوال کو الله به سوال قبله نو که ته هغې نو ستا به الله سوال قبلوي. زما را سترګې ړندې دي چې ما خدای پاک واپس جوړوي او پې مې شلې دي چې ما واپس الله ټیک کړي. نو دعا یې وکړه او په مخ یې وله لاس راښکه، ښځه واپس په سترګو جوړه شو او په خپو یې وله دم واچو، واپس برابر شو. وی یاره یو نښه خو معلومه شوه، زه چې ځو چې زمونږ کوم د بیت المقدس جومات ته چې هغې لرې بولم، ښځه ورسره شوه جومات ته یې راوست. قوم ته وی دا عزیر وی د الله پیغمبر یم، عزیر علیه السلام الله پیغمبري را کړې. قوم چې ته مني چې
سل کالش هغه وخت کې څونه عمر او څونه عمر اوس تقریبا یو نیم سل کال ته عمر نږدې شپږ نیمو شلو کې تقریبا چلےږي او ښکار داسې لکه دې چې څلوېښتو کال والک چې را چېرته کېږي څوک چېته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه او زوی یې دغه وخت کې سلو کالو زوی یې د سلو کالو او دی په خپله په شکل داسې کار لکه دې چې څلوېښتو کالو چې نو قوم یې چېته مني قوم ورته وایي ښه یو چل وکړه دوی بخت نصر کې حمله وکړو نو زمونږ تورات کتابونه ټول سوځولي دي هغه کتابونه تورات ټول سوځولي او مونږ ته دا د مشرانو نه مونږ اورېدلي چې عزیر کم هلک یې بوتلی دی هغه ته تورات یاد دی دا مونږ ته خپلو مشرانو ویلي نو که ته واقعي هغه عزیر یې نو تا ته به تورات یاد وي مونږ ته د تورات تلاوت وکړه د وی بلکل راته یاد دی نو د اول نه آخره پورې تورات یې د یادونه ورته ورمو بیا غزوی را پازی ما تا خپل مور یو نخا کولی دا چې ستا د پلار په دی اولی باندې یو تور داد دا هغه نخا ګورم نخا یې ورته وکتله نو په هغه اولی باندې هغه تور داغ د هغې نه پس د هغې یقین راغی نو چې یقین یې راغی نو سموده خو قوم ټیکو د الله عبادت به کو او عزیر علیه السلام د الله پیغمبر ګڼه خو سموده پس بیا خدای پاک ګمراهان کړ وی دا عزیر خو د الله زوی دی عزیر قالت الیهود عزیر ابن الله دا یهودیانو کې اوس هم یو ډله شته وی دا خو د الله زوی دی سمودی ځان سره غیب کړی پټ کړی تورات یې وله ورکړه واپس یې راولېږه دا ظالمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ یو ځل سوال وکړ وی درې تپوسه درنه کوم د دې جواب را نه و یو تپوس ته نه دا کومه چې ما ته هغه قبر وښایه چې قبرم جمدې د منډې وی او چې کوم انسان په دا قبر کې پروت دی غم جمدې د منډې وی او بیا دا سړی د دې قبر نه بار روزي او بیا هم جمدې وی بیا هم جمدې دا راته وی دا څوک دی او دویم تپوس ته نه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې د قیام د پیدایش نه تر اوسه پورې یو ځل نور لیدلی او بیا به تر قیامته پورې نور نه ویني او دریم راته ده ووایه چې دوه ورونه دي یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوغوښته دا د نبی علیہ السلام د تره زوی دی او نبی علیہ السلام ته دعا کړه چې خدای قرآن او سنت او حکمت ورته وښیي ابن عباس عیسائی بادشاہ حق را لېږلی دی او دا تپوسونه کوي نو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ له جواب ورکړه وی چې دا کم قبر دی هغې چې قبر هم جمدی دی او چې کم سړی پکې خښ دی هغه هم جمدی دی قبر هم منډی وي دی ورسره منډی وي وی دا یونس علیه السلام او هغه کب دی دا کب دا ګیره الله د یونس علیه السلام دپاره قبر کړی دی پکې پروت نو قبر هغه کب هغه هم منډی وي جم دی او یونس علیه السلام په خېټه کې پروت دی په قبر کې هغه هم جم دی دی ورسره منډی وي او بیا دا سړی د قبر نه راوځي یونس علیه السلام د کب د ګیډې نه راووت او بیا هم جم دی وی هغه ځمکه چې یو ځلې نور لیدلی دی او بیا تر قیامته پورې پې نور راښکاره نه شي وی دا د بحر قلزم چې کوم مخکې موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته الله ورته وایي چې فرعونیان خو را روان دي او خدای را لاندې کړم وی دا کونټۍ د دریاب له یو څه چې لاره درته وکړي نو الله پکې اوبه لارې پیدا کړې او په هغه لارو کې الله نور تیز نور لګو هوا پکې بوتله چې دا اوټې شي چې د موسی علیه السلام لښکر پکې تیر شي نو هغه د بحر قلزم منځ چې موسی علیه السلام او د هغې لښکر پکې تیر شو دغه ځمکه ده په دقه یو ورځ یې نور ولیده او بیا خدای هغه اوبه یو ځای کې تر قیامته پورې بیا به نور نه او دریم سوال چې تا وکړه چې دوه ورونه دي یو ځای پیدا دي او یو ځل په یو ورځ مړه دي او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی وی دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی عزیر علیه السلام ورور ابراهیم پیدا یو ځای پیدا او اتفاق دا چې دواړه په یو ورځ مړه دي یو ورځ پیدا دي د مور نه یو ورځ مړه دي او یو ته 100 کاله مشر دی دی دا ساده کم ځای نه اخلي دی دا اودسماتې څنګه کوي دی دا جاوی ولی نه
او چې د مور نه سینګ پیدا شي که په نهمه میاشت پیدا شو که په اتمه او که په لسمه لازمه نه ده چې په نهمه میاشت تېر ماشوم پیدا شي. څوک د خپلې نیټې د مخکې پیدا شي او څوک د نیټې نه پس پیدا شي کومه هغه مخصوص نیټه ده، یعنې په مونږ کې مشهوره نیټه، نور خو الله تعالی نیټه مقرر کړې ده، په هغه نیټه پیدا کېږي. یعنې نهه میاشتې عام د عرف مطابق نیټه ده، څوک د هغې نه مخکې پیدا او څوک وروستو. نو که څوک د هغې نه مخکې پیدا شي هم وجاړي او زر متیازي، او که څوک د نهو میاشتو نه پس په لسمه میاشت پیدا شي په نهه نیم نو بیا هم جاړي او متیازي کوي. عقل خو دا وایي چې دا نهه میاشتې عامه نیټه ده، نو چې دې د نهو میاشتو نه مخکې په اتنیمې میاشتې یا په اته میاشتې کې پیدا شو نو دې لا نه جاړي متیازي نه کوي چې نهو میاشتو ته ورسېږي له دې وجاړي متیازي شو. او چې په نهه نیمې چې نهه پې وړې د مور ګېډه کې نو دا پر مور په ګېډه کې متیازي ولې نه کوي او جاړي ولې نه؟ نیل ته ګرمي کېږي او نیل ته یخني کېږي. که د مور نه انسان پیدا شي او بیا په دقسې انداز په یو کوپنۍ کې او په اوبو کې دننه بند شي دې جمدې پاتې کېدی چې 15 منټ هم جمدې نه شي پاتې کېدی. یو سړي نه چا تپوس وکړو عیسی علیه السلام وایي په اسمان کې وی په اسمان کې د اودسماتي وغیرہ سے انتظام دی. وی اسمان داسې ځای چې هلته سړی اودس نه ماتی، نه لاړې توکي نه پوزه توکل پکې شته او نه پکې راکوټې وړلې اودسماتې شته. نو وی دی چې په اسمان کې د دې څیزونو انتظام نشته نو عیسی علیه السلام هلته اودسماتي سره څه کوي؟ سړی ورته په جواب کې وایي وی تا د مور په ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي؟ وی نهه میاشتې. نو وی هلته کې د اودسماتي ستا څه انتظام دی؟ وی الله براله انتظام کړو کنه. وی د قبیس بچی تعالی دغه انتظام کولی جو هغه لالته انتظام نشي کولی. نه میاشتې ته د مور په ګېډه کې ستا خدای او دسماتي ته هېڅ ضرورت نه پېښی. لقرنګې رب العالمین په دې قادر چې څوک په اسمان کې یا په جنتونو کې او دسماتي ته قڼې او لاړو توکلو ته به هېڅ قسمه ضرورت نه لري. او الله په دنیا کې داسې څیزونه درته ښولي دي، داسې حیوانات په دنیا کې شته چې هغه رسن نه ورکوټې بول نه کوي، داسې پکې شته چې هغه لوی بول نه کوي. دا الله موږ ته په دنیا کې ښودلي دي. داسې حیوانات پکې شته چې هغه بچي د هګۍ په شکل کې راوړي او داسې پکې شته لکه عام د انسان په شکل کې اولاد ته پیدا کېږي. دا خو د الله لوی قدرت دی او لوی نشانې دی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي اور الله قدرت ترون عقل به د الله په قدرتونو کې نه جنګوي. وی د مور په ګېډه کې د غوا په ګېډه کې پی دی او سوټیم دی پکې او وینم ده. دا درې واړه د یو څیز نه جوړېږي، د خوراک او د ګیا نه. ګیا چې وخوري نو اومتې وینه جوړه شي، تک کسره وینه، اومتې غولاندې ته تک سپین پی لاړ شي او اومتې سوټې جوړې شي. نو په یو خېټه کې دا درې څیزونه پراته دي په یو خېټه کې او د یو خوراک نه جوړ دی او الله ولا متضاد رنګونه ورکړي دي. که دا پیخل بخن وي نو چا به وي چې دا پکې د سوټې هغه رنګ جوړ لږ غوندې راغلی، یا که د پایو کې لږ نسواري غوندې وي او سوروالی وي چا به وي دا پکې د وینې هغه رنګ راغلی، د وینې جدا تک سور رنګ، د پایو جدا تک سپین رنګ او د سوټې جدا رنګ او څخه بوی کوي. او په یو پرچ کې چې سړی پایو سره لږ غوندې خټکې کړي په پایو کې هغه بوی راځي که نه راځي؟ عجیبه خبره دا ده چې غولان د دې ولشله نه پکې د وینې رنګ شته او نه پکې د سوټې بوی شته او ټول په دا یو وجود کې دننه پراته دي. ولکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. الله وایي زما په قدرت سوچ وکړئ. ګوره څاروونه عبرت والی د څاروي په ګېډه کې ما ګیا ورواچوله او د هغې ګیا نه مې خشته ښکلې سپین پی او وینه جوړه کړله، سوټې پکې لا مینځ کې دي او پیره دواړو په دا مینځ کې دي مزېدار خشته اعلی، نه پکې د سوټې بوی او رنګ شته او نه پکې د پیو رنګ شته. عقل به چرته نه چلی د الله تعالی په قدرتونو کې. اوس دنیا کې چې دا کوم ډېر څیزونه پیدا کېږي د انسان عقل پکې کار نه کوي. موبایل کې دلته خبرې کې چې وایي هلو نو په امریکا کې وایي هلو، عقل دا مني؟ چرم نه مني. دو نظر څنګه دا خبره ورسېدله؟ په امریکا کې به خبرې کوي دلته به په کیمره باندې تصویر ښکاري، په کمپیوټر کې داسې نظام شته او دلته به خبرې کوي په امریکا کې یو بل ته به ښکاري. دا عقل مني؟ یو جز د څومره لوی شی دی او په هغه جز کې 300 سورلی ناست دي. تېر ځل چې زه تلم عمرې له هغې کې 500 سورلی وې. دا غټ جز و غټ
500 سورلې 500 سورلې، هر سورلې سره من 1.5 من سامان، او دا جسونه درونی، او دا پاوا کیږي او په خپل کمزې کې وتقولي پاوا کې ز پلار خو روانه، نو تا ته پدر 50,000 راتاو شم او پر زړه راتاو شم په سړک روانه، او نه خدای ته لګیدلې دي، نو په دیوا کې دي څنګه روان دي، خپل مقصد ترسي او په خپل ځای کې کوزيږي. نو دنیا کې داسې دونه الله انسان لور کړل، د انسان را عقل نه الله داسې دونه پیدا کړل چې د عام انسانانو عقلونه نه مني. نو الله په دې قادر نه چې داسې کارو کې چې زمونږ عقل نه مني. کله مور بګېډه کې دې بچی ته څوک په پرده کې دننه پټ وایي چې ته به پیدا کېږي او د پیدایښت نه پس یو لویه دنیا ده، او دریابونه دی او غرونه دی او اونې دی او ګرمي ده او یخني ده او متیازي دی او منډې دی او ترړې دي، دا ماشوم به ومني؟ هغه وایي دنیا خدا را چې راځه پکې پروت یم. ابار دنیا کم ځای مني، د هغه د عقل نه خلاف، خو چې د مور د ګېډې نه راوځي نو بیا مني. یو عالم نه چاته پوښتنه وکړه، وایي د آخرت ژوند څونه دی؟ وره د عقل نه بار خبرې، وی دا خیرت جن بسونه، وی دا خیرت جن وی او وی کدا ټول ازمکه تر اسمانه پورې د شرشم د دانو نه ډکه شي، دا ازمکه تر اسمانه پورې شرشم دانې څونه دانې به پکې راځي وایه کنه، د شمیر نه زیاتې چاته پته لګي، او بیا لومبي اسمان هم د دونه دانو نه ډک شي، او دویمم او دریمم وواړه اسمانونه او د ازمکه د شرشم د دانو نه ډکې شي، او یو مرغۍ په مقرر شي، هغه مرغۍ ته 100 کاله پس یوه دانه خوري، امرغه ته 100 کاله پس یو دانه خوري، وی دا دانه به ختم شي، خدا خیرت جن به ختم نشي. دا ټول د عقل نه بار خبره. د قبر عذاب ګوره قرآن شریف کې په دې لومبي صورت کې مونږ چې وایو الف میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نو اغي الذين يؤمنون المتقي اغا انسان دي چه اغا ببازي سيزونه دا اغا اقل او سترگه وگونه نيني ومني بي خدای مونږ لیدل نه مونږ به منو، د قبر عذاب زمونږ عقل کې ناراضي مونږ به منو، د قبر نه واپس جمع دي کېدل زمونږ عقل کې ناراضي مونږ به منو، فرشتي مونږ لیدل نه دي او نه لیدي شو دا به مونږ منو، د قیامت ورځ به مونږ منو، پولیس ورات به منو، دوزخ او جنت به منو. زمون عقل کې دونه طاقت نشته چې دا ټول اوس ومني، عقل هم راکوټې دی کوساری. دغه رنګې حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل رب العالمین ته وی ربې اریني کیف څنګه تحیي الموتى، ما ته وښایه چې ته عملي څنګه جنګي. الله ورته فرمایي اولم تؤمن، ولې ستا یقین نشته په دې؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، وی الله یقین خو مې شته، یا سړي په دې یقین نه خو بیا به مسلمان یا خدای الله جلیل القدر پیغمبر. خدا سوال دې لپاره کوم چې د سترګو هغه لیدل ووینم، د زړه هغه پوره یقین نورم محکم شي، نورم مضبوط شي، قوي شي. الله ورته فرمایي فقل 4 من الطير، 4 مارغان راواخ او فصرهن الی ځان سره بلد 4 مارغان. نو 4 مارغان یې راواغېستل، یو طاووس او یو چرګوړی، یو قارغه او یو کمتر، دا 4 مارغان. وی ځان سره بلد که ځان سره ښه بلد کړل. وی اوس یې مړه که ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، تا په دې علاقه کې چې څومره غرونه دي په دې غر باندې قیمه که سرونه ځان سره ونیسي، او لږه لږه غوښه په دا یو غر د پاسه کېده تقسیم یې کړه. حضرت ابراهیم علیه السلام 4 وړه مارغانه لال کړه، سرونه یې ځان سره کېښودل، او دا باقي غوښې چې څومره دي ټولې میده کړه، ټوټې ټوټې یې کړه، یو ځای وزرې او څرمنې او خپې او کلمې هر څه یې میده کړل، او بیا لږه لږه قیمه راواغېسته په دغه علاقه کې چې څومره غرونه دي په هغه غرونو باندې یې خوره کړله. الله ورته فرمایي ثم ادعوهن یأتینک سعیا، لکه نو ورته آواز وکړه دا ټول به درته په منډه راځي. سرونه یې ځان سره نیولي او آواز به یې کو، ای د چرګ غوښې دې خپل سر له راشي، ای د طاووس غوښو دې سر له راشي، ای د کمترې غوښو دې سر له راشي، ای د کارغه غوښو دې سر له راشي. نو د هغه قیمونه به هغه خپله عیسه را جدا کېدله، د بڼې او د وینې او د سرمن، که حالانکه یو ځای ټکولو، او خپله عیسه هغه خپل پوټې جز به راته د سر پورې پیوست کېده. 4 واړه مارغان واپس جوړ
واپس پکې سا راغله او واپس یې الوتل او منډې ترړې جوړ وکړلې. زمارونه الله په دې قادر. نو زمونږ په عقایدو کې یو عقیده سره والبعث بعد الموت. آمنت بالله آمنت بالبعث بعد الموت. خدای په دې زما ایمان دی چې د مرګ واپس به ته واپس جمدي کول کې. کله چا په دې کې شکی چې دا به څنګه جمدي کېږي او دا خو ګران کار دی. هیرو دا لومبي پیدا کول اصل عقل په موجب الله ته خور آسان دي. لومبي ګران دي که وروسته ګران دي؟ لومبي ګران دي چې دا نشنه یو شی شته ته راولي. وروسته خو بیا د شکل الله سره شته. یو اډوکي شته صرف هغه غوښه او جامه ورته اغوستل پکار. الله وی وهو اهون علیه. هم د عقل په موجب خو بیا دوباره جمدي کول څه ګران کار نه، دا خو آسان کار. زمارونو هغه ذات چې د یو مور نه 12 بچي پیدا کړي د یو مور نه. په دې خښتو دې بټای کې چې تاسو ګورئ په کوم قالب باندې چې خښتې جوړېږي نو هغه خښتې یو شانې کې فرق پکې وي. یو شانې یو قالب نه پیدا. د یو مور نه 11 بچي پیدا دي، هر یو د بل نه جدا شکل لري. څوک الک دی او څوک جنۍ ده، څوک خشته دی او څوک بد شکله دی، څوک لوړ دی او څوک چیت دی، څوک هوښیار دی او څوک قمقل دی، څوک نرم دی او څوک کلک دی، د چا خوی ښه دی او د چا خوی خراب دی. نو الله سره دومره شکلونه چې د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې، د اوس نه واله تر قیامته پورې د شکلونو بازار الله سره ختم نه شو. هر چاله جدا جدا شکل ورکوي او د انسان عقل پکې حیران شي. داسې نه ده چې د یو د 3 سپیمې او د بل 2 دي، د یو 3 سترګې او د بل 2 سترګې دي، د یو 4 غوږه او د بل 3، د یو 15 او د بل 2 دي، د یو غاښونه 2 او د بل 10 او د بل 4 او د بل 15 دي. نه سترګې د ټولو 2، غوږونه د ټولو 2، سپیمې د ټولو 2، خوله د ټولو یوه او د ټولو د هر څه د سترګې او سپوزه او د خوله په دا مخ کې او بیا هم د یو بل نه فرق لري. دا الله کم قدرت. الله فرمایي قرآن شریف کې وی دی ښکلي اسمان ته وګوره، بغیر د ستنو نه مې جوړ کړی دی او څومره ښکلې چت مې وله ورکړی دی، او د ستورو ته وګوره او د سپومې ته وګوره او د انور ته وګوره او د انور د رڼا ته وګوره، د ستورو د برېښنا ته وګوره. داسې ستوري پکې شته چې د دنیا په 1000 چنده او 100,000 چنده غټ دي د دې ځمکې نه. دې دریابونو دې اوبو ته وګوره، د دې ځمکې نه الله راوباسي، دې وریځ ته وګوره او دې باران ته وګوره. ښه ګرمي به او الله به هوا راولي، باران به تې وکړي. بله مخکنۍ شپې ته وګوره او بېګانۍ شپې ته وګوره. د انسان عقل دا مني؟ ترم نه مني. د ورځې ګرمۍ ته وګوره، د شپې اړ ته وګوره، په اړ کې د شپې د موسم ته وګوره. هغه الله چې د اتی په وجود کې کومه کارخانه لګولې ده، د ماشي په وجود کې د هغې نه مضبوطه کارخانه لګولې ده. ځکه اتی پر نه شي والی او ماشي لا پرم وایي، یو شی پکې زیات شو. اتی کې د پر طاقت نشته، په ماشي کې د پر. او که ته وایې چې اتی خو خړتم لري او اوبه پرې راکاږي، نو د ماشي خړتم به دې نه لیدي. ماشي خو چې خړتم خښتي نو د کوم ځای نه اتی په هغه خپل خړتم په ځمکه کې سوري نه شي ایستی، او ماشي په هغه خپل خړتم د انسان په سربند کې هم سوري وباسي. سمه برمه ده ورسره. دا د الله نظام شو په نه شو؟ اتی پر نشي والی ماشي والی چې خړتم د دواړو شته. د اتی د خړتم نه د ماشي خړتم مضبوط تر انسان د وجود نه پې هغه وینه راکاږي او دا سریندره ته بېله غږوي. دا یې سریندره ته غږوي چې هغه ځای نه به دله اشاره درکړي چې درالم ټینګ شه راځه. دومره لوی بادشاه ذات دغه ماشي خوراک کوي لکه ته چې څنګه خوراک کوي. دغه ماشي او دس ماتې لري لکه څنګه چې ته لرې. د هغه پوستا په وجود کې چې څنګه کلمې دي، څنګه زړه دی او څنګه اینه ده او څنګه پلکوس دی، دقه د ماشي او د مچ په وجود کې هم شته. نو کوم رب چې په دې قادر دی چې د اوښ او د اتی د وجود سامان د ماشي او د مچ په وجود کې کېدی، هغه رب په دې قادر نه یې تا واپس جمدی کی. الله څومره د لوی قدرت او طاقت مالک دی. انسان څونه رکوټه شی دی او الله فرمایي وي دا اتیان او د اوښان مې تا ته تابع کړي دي. دا ستا تابع دي. رکوټه شی دی، انسان څه شی دی؟ په اتیانو لوبې کوي، په اوښانو لوبې کوي. یو زمری چې کوم وخت کې زمری لنګېدله نو هغه خپل بچي چې پیدا شو، بچي ته وایي بچي یو نصیحت ته کوم، وی هر چا سره پنجه خو ګوره انسان سره نه پنجه.
مور انسان یو ګور انسان سره لانجې نه کې، انسان به در کې پړې واچي او ګډۍ به نو چې دې څنګه لږ د خوراک شو د مور هغه نصیحت په یادو. دا مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي نو اتی او لیدتی نو دا ګمان یې وکړه چې دا به انسان یې ځکه ډېره لویه بلا ده چې مور ته یې اړولی نو بیا وایي چې دا خو آسان شی دی، اوس په یو ټوپ وامه په پنجو به ووم مړ به یې کړم. ورغې اتي ته وایي اتي نوم خو نه ورته ته انسان یې ورته وایي نه یاره انسان لپاره غره ورنه چې اتي ورته وایي ولې وی ګوره زما څونه غټ وجود دی او په ما د پاسه کینې او نخرې را باندې کوي، کله مې یو خوا ځغلي او کله مې بل خوا ځغلي او په دې خلطن کې راله پړې واچوي. وی ښه نو اوښې ولیده وی دا به انسان یم چې ورغې اوښله وی ته انسان یې وی دا لوی شی دی دا به نو وی پام کوه انسان له ګورې په ګوتو ورنه شي. وی ولې وی ما ته وګوره وی زما په دا پوزه کې سوري وکړي او پړې را کې واچوي او کله مې یو خوا را کاږي او کله مې بل خوا را کاږي. خرې ولیده یاره دا چغه ډېره مضبوطه وباسي دا جوړ انسان دی. ورغې وی ته انسان یې بیخ دی وځه انسان تپوس نه کېږي وی ټول ورځ را باندې کار کوي چې خوښۍ خوراک را کوي او که خوښۍ خوراک نه را کوي. خدای دې انسان مسعود یو ترکان لګیا دی او اره ورسره د ورېبل کوي وی هغه چې اره ورسره دغه انسان دی. دا زمری وایي چې او دا خو د ما د یوې څپېړی دی، دا خو د هغه مخکې یتین او د هغه اوښ نه او د هغه سندان او د هغه خر نه خو راپوټې شی دی خو یو لته مرغ او سانټی به پرې وغورځو. چې راغی دی ترکان ته وایي وی ته انسان یې یو زه انسان یم وی ښځه مور ستا نه یارولې مه چې ځان نه انسان نه ساته را دې خوا چې اوس معلومه کړو. نو هغه ترکان چې کوم وخت کې هغه لرګي ریبنو که د خیال دي چې لرګي له په اثر کې شپې ته غوندې ورکړي پانه ورته وایي که نه پانه وله ورکړي چې دا اره پکې نښلي نه. نو دې ورته وایي ترکان وی اوس به دې برابر کړم در پا به سم ګورو به اوسم وی را پاسه که نه ورکړي چې لرګي خو ورېبم که نه دې لرګي نه فارغ شم دې لرګي ریبي ورته وایي چا به زه ریبه که نه یاره یو امداد را سره لګو که زلي داسې ترکان وایي وی څنګه وی دې کې دا لاس ورکړه په دې دا چې کوم ځای ما راودلی دی نو دا لږ زور به وشي نو دا لرګي به لږ پوله وشي زر زر به ورېبلی شي نو چې زه ورېبم نو بیا به را پاسو کبډي به شروع نو زمري هغه خپل لاس را واخېسته و هغه چې کوم لرګي ریبلې دی په دا منځ کې پکې لاس ور ومنډه هغه ورته زر پانه وویسته چې پانه وویسته نو لرګي خو یو ځای شي که نه چې یو ځای شو به دا پنجه یې وله ګېره کړه چې پنجه یې وله ګېره کړه شا به ریبه که نه اوس به راته وایي پوه شوم چوکې ته یې ګوتې کړې ترخس ته یې لابجره ګوته کړه چې اوس دې برابر کړم. هغه ټوپونه وایي اوس لاس په پنجه خو په لرګي کې نښتې ده که پنجې له دورو کې خو لاس یې شلېږي پنجه یې شلېږي هغې کې ته پانۍ سې له لاس یې وله ګیر کړی دی او ده اوس د چوکن یې ولې ده کله یې را یو طرف وي او کله یې را بل طرف وي غول یې ته ویستل غول اورېږه وایي اوس پرېږدی مې که نه وي صبر وکړه د هرې پرې کېدل او د سولي غزار او د ترخص غزار خو پکې لا پاتې دی رو دا ولې دا څه چل دې خو د وجود نه راټوټې دی اتی قابو کوي زمرې قابو کوي عقل الله ورکړی دی پوی الله ورکړی دغه مازغه چې ستا په اثر کې دي ته چې په قربانۍ کې میخ حلاله کې او سنډه حلال کې هم دغه مازغه پکې وي که پکې نه لیکن هغې مازغو کې الله عقل نه دی پیدا کړی ستا په مازغو کې عقل پیدا کړي یعنې که خر له عقل ورکړی تا په باره چولې هر وخت بیا ته مخ راوړه دا څه کې اخواشه جګړې بیا سره کولې که چېرته سنډاله او اوښله او اتیله الله عقل ورکړی کار به یې پرې کړی چېرې نه الله قدرت په معنی ګورې ښه وی الله په څه پېژندلی کېږي په قدرتونو پېژندلی کېږي نو دې ښکلې نور ته ګوره سپومې ستوري اسمان او ځمکې ته او دې اوبو ته ګوره او دې هوا ته ګوره او د الله دې تقسیم ته وګوره دې نه به ته دا معلومې کې د یو ډېر لوی قدرت او طاقت مالک شته چې زه د مور په ګېډه کې ماشوم پیدا کړم او د څه نه پیدا کړم او خوراک یې راله څه راکړو او بیا چې پیدا شو څومره ښکلې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په ښکلې شکل کې پیدا کړم زما وروڼو دا الله په دې قادر دی چې موږ د قبرونو نه واپس را جمدي کړي او ځان ته د حساب کتاب دپاره ودرئ داسې ده که نه نو دا زموږ د عقیدې خبره ده خو بنیادي خبره دا ده چې د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی هغې له تیارې پکار ده نو خدای پاک دی زمونږ د دې ژوند نه هغه اعمال واخېستلی کړي چې زمونږ د راتلونکي ژوند د بهترۍ ذریعه وګرځوي خدای پاک زمونږ ښکلې عقیده نصیب کړي غټه خبره وروڼو ګورې ښکلې عقیده ده که د سړي اعمال ډېر هم کوي که نه نفلونه هم کوي او دسونه هم کوي مونځونه او روژې هم نیسي خو عقیده کې کږلی چي دا یو شی نه مني چې د مرګ نه واپس ژوندي کېدل دا کافر دی
نو خدای دې عقیده مضبوطه کړي او خدای پاک دې هغه عقیده چې کوم د حضور پاک مبارک هغه زموږ نصیب کړي. خدای زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. خدای زموږ مریضانو له شفا ورکړي. قرضداران د قرض نه خلاص کړي. زموږ د حلال رزق نصیب کړي او د قبر نه واپس جمع کېدل هم د حضور پاک مبارک